په محاکمو کې په منظم، چټک او عادلانه توګه د دوسیو رسیدو په موخه روزنه. د سترې محکمې له لوري دلته د قضایي تعلیماتو په تالار کې د کابل په ګډون د هیواد د 40 ولایتونو د استیناف، شهري او نظامي محاکمو شاوخوا 100 رئیسانو او د سترې محکمې تازه اکمال شوو کسانو ته 15 ورځنی ښوونیز سیمینار جوړ شوی. ستره محکمه وایي که څه هم دغه رئیسان له 10 څخه تر 100 کلونو پورې په قضایي برخه کې کاري تجربه لري، خو دوی ته په دې 15 ورځني سیمینار کې د دې روزنه ورکول کیږي څو په خپلو ولایتونو کې د محاکمو تازه اکمال شوو کارکوونکو ته ورته روزنه ورکړي. دې سیمینار کې د ټولو ولایتو د استیناف رئیسان، د اشاري محاکمو رئیسان او د نظامي محاکمو رئیسانو شتون درلودی او د دوی سربیره په ستره محکمې داخل کې هغه نوي کسان چې په قضایي برخه کې ګمارل سوي وه دوی هم په دې سیمینار کې ګډون وکړي. د قضایي تعلیماتو رئیس وایي چې له مرکز او ولایتونو څخه شاوخوا 100 کسانو ته په دې 15 ورځني سیمینار کې د دوی د قضایي پوهې لوړوي په موخه په عملي او نظري برخو کې د مجربو او مسلکي استادانو لخوا روزنه ورکول کیږي. له 30 ولایتو څخه د محاکمو مرافع رئیسان صاحبان او د شهري محکمو رئیسان صاحبان او د نظامي محکمو رئیسان صاحبان چې تقریبا مجموع حساب 15 تر 90 پورې رسیږي دا ټول وغوښتل سو او دا سیمینار دا اخرنی سیمینار نه ده، دا به سلسله په سده باندې د رواني په ولایتو کې سیاره ته به د ولسوالیو قاضیان صاحبان هم راوړي هغو ته به دغه متحد المال په هغه شکل باندې دغه رقم سیمینارونه جوړېږي. د دارالفتاء لوی رئیس چې په دې سیمینار کې د 40 ولایتونو د استیناف، شهري او نظامي محاکمو رئیسانو ته د معین القضات المفتین کتاب تدریس کوي وایي لکه څنګه چې د اسلامي امارات د محاکمو نظام بنسټ حنفي فقه ده او راغلو کسانو په بشپړ ډول فقه لوستې، نو موږ یوازې په ولایتونو کې د ورته سیمینارونو د عملي ترتیب په موخه دوی ته روزنه ورکوو. زمونږ علما کرام الحمدلله څنګه چې د اسلامي نظام د اسلامي امارت د محاکم بنیاد دا په فقه باندې دی، په فقه حنفي باندې دی او دغه علما د فقه حنفي مدرسین دي، دوی د شریعت درس کوي، دوی کتاب او سنت او فقه دا صحیح لوستلې ده، نفس د یو عملي ترتیب په خاطر باندې چې دوی د ترتیب ته متوجي سي، خپلو کارونو ته متوجي سي، ډیر مفید دی. ګډونوال د سترې محکمې له لوري د دې ډول سیمینار د جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې په یاد سیمینار کې ورته په کم وخت، عادلانه او اصولي توګه د قضیو مخته وړلو په برخه کې په عملي او نظري ډول ښه لارښوونه شوې او له بشپړېدو سره به یې په خپلو ولایتونو کې په دې برخه کې تازه اکمال شوي کسان هم د یو سیمینار له لارې وروزي. در سیمینار قضایی آمدیم به نمایندگی از محکمه نظامی زون شمال و شمال شرق کشور که در برگیرنده 5 ولایت شمالی میشه. در اینجا آمدیم بسیار یک معلومات اصولی فنی برای ما داده شد، چی در بخش اداری و چی در بخش اجراعاتی برای ما تعلیمات خوب داده شد، اصولی تعلیمات داده شد، آگاهی ها داده شد و بسیار خرسند هستیم و بزرگان استر محکمه به تربیه سالم اداره های عدلی و محاکم بسیار توجه عمیق و خوب و جدی کردند و امیدوار هستیم این روش ادامه پیدا کنه. دا ډیر ګټور ثابتېدای سي. دا سیمینارونه د دې په الحاله به دغه استادان د دې محاکمو رئیسان که شهري محاکم دي که د استیناف محاکم دي ولایتونو اوس به هغه دلته خپل د دغو استادانو له معلوماتو څخه ګټه واخلي او له دې وروسته د امارت په نظر کې ده چې په هر ولایت کې دغه رقم سیمینارونه جوړ سي، خپل ما تحت محاکم ابتدایي او هغه شهري محاکمو ته دا رقم سیمینارونه جوړ کړي، نو له دغو استفادو څخه به هغه استادان و هغه لاندې ما تحت محاکمو ته افاده ورسوي. سیمینار الحمدلله بسیار چیزا را آموختیم. یکی از اون چیزهای آموختگیمان این است که ما 24 ولایت افغانستان رؤسای محاکم و شهریش الحمدلله با هم تعارف کردیم، تبادل نظر صورت گرفت. در ضمن اساتید محترم و شیوخ‌های اعظامی که از کادرهای مهمی سر محکمه هستند و ما تعلیمات اصولی و سیستماتیک قضایی را آموزش دادن. الحمدلله ما
با اصول و سیستمی که در قضا بود برخی آشنایی داشتن و کم آشنایی داشتن، با وجود که همه علما و شیوخ هستن. برای ما خیلی یک راهکار پیدا شد برای فیصله های قضایی. این یک امید و کمکگار میشه برای مثلا پیشبرد قضایا خوبتر و بیشتر و با گرفتن وقت کم میتونه که کمک بکنه که دیگر دوستا وقتش کم گرفته شود، مردم عرایزش خوبتر و اصولیتر رسیدگی شود. د سترې محکمې د مسؤلینو په وینا له دې سیمینار سره هممهاله کندهار کې هم ورته سیمینار روان دی چې د پاتې لسو ولایتونو رئیسان هلته په روزنه بوخت دي.